باندې غالب نه کړی شي او دغه منځونه خامخا تاسو دا راګیر کوي چې هغه د سحر مونږ دی او هغه د مازدیګر مونږ دی نو ففعلوا نو تاسو دقه تیاری وکړئ د دغه منځونو د راګیرولو دپاره خصوصا تاسو تیاری وکړئ او دا درنه چېرته پاتې نشي د ورځې د اول نه د دغې غم کوئ د سحر مونږ د ماسخوتن نه غم کوئ چې کله پرې وځي د مازدیګر مونږ د سحر نه دغه شان د غم کوئ او دغه لپاره تاسو تیاری وکړئ خوب دې په تاسو باندې غالب نشي مصروفیت د دنیا دې په تاسو باندې غالب نشي چې تاسو دغه دوه د منځونو نه او د جماعتونو نه تاسو واړئ او تاسو په نورو شیانو کې اخته شئ مقصد دې روایت دا ده چې په دې روایت کې د سحر د منځ او د مازدیګر د منځ دغه شان د خصوصا ډیر زیات او عظیم فضیلت بیان شي او د الله پیغمبر تاکید وکړه چې ګوره دغه دوه منځونه چې دي دا ګوره خامخا تاسو په دې باندې تاکید وکړئ او دا چېرته دغه شان تاسو نه پاتې نشي او دویمه فایده پکې دا ده ټول منځونه دا اهتمام والا دي او دا مهم دي ډیر زیات خو دغه دوه منځونه چې دا ډیر زیات مهم دي او خصوصي فضیلت بیان شو نو مناسب دا ده چې دغه شان دغه منځونه حفاظت کوونکي کس الله تعالی یو عظیمه بدله ورکړي هغه بدله چې ده چې هغه د الله دیدار د الله د موږ تاسو نصیب کړي لکه څنګه چې دغه دوه منځونه د سحر منځ او د مازدیګر منځ ډیر زیات مهم دي دغه شان د هغې کسانو دپاره چې هغوی دغه منځونو اهتمام کوي د هغوی دپاره نبي صلی الله علیه وسلم یو عظیمه بدله ذکر کړه چې هغه د الله دیدار دی دا به دغې خلکو ته میلاویږي اخرنی روایت د باب ختمیږي وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة رضي الله عنه روایت داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او بريدة دا روایت یو مقام کې ویلا تابعی دی ابو الملیح ابن اسامه الهذلی د دینه دا روایت راغلی دی دا وی چې موږ د بريدة ابن حسيب الاسلمي سره رضی الله عنه سره یو غزوه کې او دا دې ورځ و چې د ورځې والا ورځ او مازیګر وختو نو موږ ته د بريدة ویلا بکروا بصلاه العصر اے ملګرو د مازیګر په مونږ باندې وختیواله وکي ورځ د ګوره پته نه لګيږي د مازیګر مونږ نه قضا نشي او دا د نورسته نشي د مازیګر په مونږ باندې وختیواله تاسو وکي وې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله روایت امام بخاری دی د الله پیغمبر فرمایي دي چې د مازیګر مونږ دا پری خودو قصدن قضا کو قصدن پری خودو جماعت ورل پریدي او دا به وکم او وخت لا پات دي د الله پیغمبر فرمایي فقد حبط عمله یقینا دغه شی ټول عمل تباہ او برباد ټول عمل غرش ځینې علما وی دینه مراد ده وې دا سړی چې دغه نمک کې څومره عمل په اسلام کې کړی دی ټول تباہ او برباد شو دا سړی کفر ته رسیږي په دې باندې ځینې علما دې تفسیر داسې کوي او ځینې علما وی دغه ورځ کوم عمل دی مومن مسلمان کړی دی څومره اذکار څومره صدقې څومره د ماسپښین او د مازدیګر منځونه د سحر منځونه کړي دي نور اعمال کړي دي دغه ورځ عمل ټول تباہ او برباد دا الله نه پیش کیږي یعنی دا اول قول علماء دا دی چې اسلام کې څومره عملونه کړی دي او د مازدیګر مونږ سړی قصدن قضا کو مصروفیت کې دی دغه شانته هغه وی ګاک ته پلان کې دی ودینګې دی داسې دي او د مازدیګر مونږ دا سړی پری دي او مونږ به وکما وخلا پاتې دی ګاک به نه پیدا کیږي او دا مشغله به نه پیدا کیږي او اکثر دا ځوانان سره موږ تاسو ګورو د کرکټ په لوبو باندې مونږونه قضا کوي ګرون کی ماسپښین په 2 بجې باندې وتیری یا غرمه په 12 بجې باندې وتیری او په دې کرکټ او په دې لوبه عباسیاتو کې لګي د ماسپښین منځم لاړ شي د مازدیګر منځم لاړ شي او د ماښام په دغه شان ته وخوري اے ځوانانو متوجه شه الله پیغمبر فرمایي چې د مازدیګر منځ پرې خودو قصدن پرې خودو روغ رمټه عذر نشته دی او دا په هوش کې دی الله پیغمبر فرمایي فقد حبط عمله یقینا دې سړي مو عمل څومره معاملې چې سړي کړی دي هغه تباہ او برباد شو یو فائدہ به دې روایت کې دا ده الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته وایي چې احتیاط کوئ د ټول منځونو په ادا کولو کې خصوصا دغه شان د پاول وختونو کې کوئ او بیا هم دغه شان د مازدیګر منځ
دا د نګور چرته به پاتې نشي او د الله پیغمبر ویره ورکړي دا چاته چې هغه د مازیګر په مانځ کې خصوصا دغه شانته عموما په ټول منځونو کې هغه به احتیاطي کوي روسته به وکما به وکما یو لسمنټه به خوب وکما یو لسمنټه به دا چې وسکما او دا ډوړی به وکړو او ډوړی رانه سړیږي او ترکاری خرابيږي او گاګ رانه خرابيږي او دا کار کومه د زمونږ تاسو ټول کال دغه دی منځونه در خرابيږي به دي خرابيږي چې له ګروسته به ورشمه خیر د موږ راګیرول شمه تکبیر اولاد رانه لاړ شي کنه او دغه شانته مولوی څه خاصم کرتو ګوت کی او دغه شانته دا خبرې دي موږ تاسو نه جمع خراب شي آفرین اشابه فار خلق باندې چې دغه شانته هغه په یو بجه باندې مونږ دوره کوډونه هغه دغه شانته غم کوي چې زما منظر زما ان شاء الله دا خلق د الله تعالی به دغه شانته هغه منځو هغه پوره برخه الله تعالی غوته نصیب کوي الله دې خبرو متاسمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد